الرحمن الرحیم. اوس موږ غواړو چې دا فعالیتونه خو اډ شول، فعالیتونه ټول پروژې ته اډ شوي دي. موږ غواړو چې دو فعالیتو ته لینک ورکړو. څه رقم یو فعالیت د بل فعالیت سره روابط لري او دا لینکونه د موږ تاسو به ټول لاجیک وي. هیڅ فعالیت پروژه کې موجود نه وي چې هغه بې لینک وي. هر فعالیت باید یو سکسسر یو پریډیسر حداقل ولري په جز د سټارټ مایلستون او فینش مایلستون نه، چې فینش او سټارټ مایلستون پریډیسر نه لري اما سکسسر ډېر لري، اما فینش مایلستون بیا سکسسر نه لري پریډیسر ډېر لري. او په عین حالت کې یوه بله فعالیت هم وه د موږ چې هغه لیول آف افورت وه چې د هغو دپاره موږ سټارټ او فینش په نظر کې نه نیسو. موږ اوس غواړو انجینر صاحبانو چې دا پروژه څه رقم دو ته لینک ورسره ورکړو. ګورئ انجینر صاحبان، تاسو که دغو فعالیت ته راشئ، په دغو فعالیت باندې دلته دغو فعالیت ته لږ حرکت ورکئ، په دغو ځای کې یو تیر تور رنګی تیر پیدا کړي. دا تور رنګی تیر دلته موږ ته دا ښکاروي چې ته کولی شي چې اوس دو فعالیت ته لینک ورکړې د بل فعالیت سره. موږ راځو ورته وایي چې دا فعالیت ته لینک ورکړم، چې سره دغه بل فعالیت سره د دغه فعالیت سره مې لینک ورکړ. ګوره دا فعالیت چې کله موږ دو ته لینک ورکړ، دا فعالیت یې بوته او طرف ته یې بوته، ځکه دا فعالیت خلاص شو، بیا دا بل فعالیت شروع شو. موږ انجینر صاحبانو په پروژه کې 4 نوع فعالیت لرو. یو فعالیت د موږ چې دی هغو ته سټارټ ټو سټارټ ویل کېږي. سټارټ ټو سټارټ فعالیت هغه فعالیت دی چې دواړه فعالیتونه همزمان شروع کړي. بل فعالیت چې دی سټارټ ټو فینش فعالیت دی. سټارټ ټو فینش فعالیت هغه فعالیت دی چې یو فعالیت خلاصیږي بیا بل فعالیت بل نوع د لینک چې دی هغه فینش ټو فینش دی. فینش ټو فینش دا معنا چې دواړه فعالیتونه همزمان سره خلاصیږي. بل فعالیت چې دی او فینش ټو سټارټ دوام فعالیت ختمیږي، اول فعالیت شروع کیږي. څلورم نوع فعالیت چې دی دا په کنسترکشن پروژو کې هیڅ مدار د اعتبار نه دی، ځکه فعالیتونه یو فعالیت خلاص شي باید بل فعالیت شروع شي، یعنی اول فعالیت ختم شي باید دوام فعالیت شروع شي. اما دا فعالیت دوام فعالیت خلاصیږي بیا اول فعالیت شروع کیږي. دا نوع فعالیتونه په کنسترکشن کې مدار د اعتبار نه دي او هلته استفاده نه ترې کېږي. په دو نوع هغه نه کاملا جلوګیري وکړئ فعالیت نه هر نه. دو مثال به زه ووایم. که مثلا په یوه فروشګاه کې 3 شفته کار وشي، اول شفت خلاصیږي دویم شفت شروع کیږي، دویم شفت خلاصیږي دریم شفت شروع کیږي، دریم شفت خلاصیږي اول شفت شروع کیږي. په دو نوع لینک کې موږ که چیرته راشو د پروژې د دغه فعالیت په آخر کې یو کلیک وکړو او د بل فعالیت په اول کې یو کلیک وکړو، دا معنا چې سټارټ ټو فینش ده. فعالیت فینش شو بل سټارټ شو. انجینر صاحبانو که راشو د دغه فعالیت په اول باندې یو کلیک وکړو او د بل فعالیت په اول باندې کلیک وکړو، دا فعالیت سټارټ ټو سټارټ شو. که راشو د اوله فعالیت ته په دو باندې کلیک وکړو او د بل هم په آخر باندې کلیک وکړو، دا فینش ټو فینش ولې. دا هغه رقم لینکونه وو انجینر صاحب چې موږ مانولي د سکیجول دپاره اډ کولو. اوس موږ غواړو چې یوه بله طریقه باندې په مخ لور شو. موږ مخکې وویلی چې موږ پریډیسیسر لرو او سکسیسر لرو. هرې پروژې ته هر فعالیت ته خپل فعالیت ته یو سکسیسر او یو پریډیسیسر معرفي کوو. د دو کار په خاطر باندې تاسو دغه قسمت ته وګورئ انجینر صاحب، دغه پروژیکټ ډیټیل چې دلته موجوده په دغه پروژیکټ ډیټیل کې د موږ تاسې پروډیوسر او سکسیسر نشته. دلته یو رایټ کلیک کړو، د رایټ کلیک هم چې وکړه دلته ورته وي کسټمایز اکټیویټي ډیټیل. اکټیویټي ډیټیل هم چې راواخیستل دلته ورته وي چې د پروډیوسر هم واخله دو طرف ته انتقال که، دغه سکسیسر هم واخله دو طرف ته انتقال که. په آخر کې پروډیوسر او سکسیسر دلته ولوېدل. که غواړئ د دو ځایو ته موقعیت ته تغییر ورکړئ په دو باندې کلیک کړئ، پورته یې بیایئ، کار ته یې راولئ، هر رقم یې چې کوئ هغه د تاسو خپل کار دی. اوس دلته ورته وي چې اوکې صحیح شو. دلته راغلو په دغه ځای کې د پروډیوسر هم موجود شو، سکسیسر هم راغلی. اوس راځو اول فعالیت ته. اول فعالیت ته چې راغلو ورته وي چې دو پروډیوسر څه شی دی. موږ ګوره هیڅ پروډیوسر نه لرو دو دپاره،
خاطر دو بودن چې موږ دا سټارټ مایلستون دی د سټارټ مایلستون دپاره موږ اصلا باید پروډیوسر ونه لرو د هغو ځای نه وروسته راکوزیږو دوام فعالیت ته دوام فعالیت چې راغلو دلته ورته ګورو به پروډیوسر نه لري باید دا به یو پروډیوسر ولري نو بنا دلته راځو اساین ورته ویو اساین هم چې کله ورته ویلې ورته وی چې دا د نوټس ټو پروسیډ سس پروډیوسر کا پروډیوسر ورکه او اپلای ورته ویل جمع علامه ورته نیسه د جمع علامه هم چې ونیوله راځو دوام فعالیت ته موبایلایزیشن ته موبایلایزیشن هم دلته ورته نیسو ورته وی چې دا د دغو دوام فعالیت څخه دو ته لینک ورکه دو ته انجینر صاحبانو چې کله لینک ورکول کیږي دلته ګوره دو ته مخ یو بل فعالیت دو سه مخکې هم لینک اخیستی و موږ که وغواړو چې دا لینک یې د منځه یوسو د منځه یوسو ورته وایي چې ډیلیټ اوس دا یو فعالیت دا فعالیت د سابقیني فعالیت څخه فینش ټو فینش ګوره دلته ریلیشن دی فینش ټو فینش دا فعالیت دو سره موږ وایي چې فینش ټو فینش یې مه کوه سټارټ ټو فینش یې کوه او په دو ځای کې ورته وایي چې لاګ هم ورته ورکړه څو ورځې لاګ ورته ورکړه مثلا 15 ورځې لاګ ورته ورکړه انجینر صاحبانو کله چې تاسو 15 ورځې لاګ ورته ورکوئ مثبت لاګ چې ورته ورکوئ دا لاګ دی که چېرته تاسو دغه لاګ منفي کړئ منفي 15 ورځې دو ته لاګ ورکوئ دو ته لیډ ویل کېږي چې یوه ته تعجیل ویل کېږي یوه ته تاخیر ویل کېږي یعنې دا کله چې موږ 15 ورځې لاګ منفي ورکوو دا معنا چې دا هم د هغه فعالیت څخه چې دو ته هم لینک ورکوي د هغو نه 15 ورځې مخکې شروع کېږي او تعجیل دی او کله چې دو ته 15 ورځې لاګ ورکوو مثبت دا معنا چې دا 15 ورځې وروسته بیا دغو فعالیت نه شروع کېږي نو بنان د دو سم فکر وي چې لاګ مثبت قیمت اخلي او لیډ چې دی منفي قیمت اخلي چې دا لیګ او لاټ په پرایمرا کې نشته فقط نامه د لاګ مغه دی اما په ام اس پروجیکټ کې بیا لاګ او لیډ جدا دي هر یو ته جدا هغه ورکولی شو قیمت ورکولی شو دلته راغلو دو ته هم ورته ویلی چې دا دو سه سکسسر شو اوس راځو انجینر صاحب دغه فعالیت ته دو فعالیت ته ورځو دو ته وایي چې موږ اوس ورکوو غواړو دو ته سکسسر ورکړو دلته سکسسر ورته انتخاب دلته ګورو چې دا د 15 نمبر فعالیت څخه ته مخکې سکسسر اخیستی دی موږ ورته وایي چې دا ریموف که لرې کوي دو ځای نه وباسه د بل فعالیت څخه سکسسر وکړو دلته هم سکسسر ورته وایي بیا ورته وایي چې اساین ته چې ورغلو ورته وایي چې دا د بعدي فعالیت څخه دو ته لینک ورکړه او دو ته علامه د مثبت وایو علامه د مثبت هم چې وایي دو مستقیما دو سه لینک واخیسته راځو دو فعالیت ته وایي چې دا فعالیت د شپږم فعالیت څخه لینک ورته ورکړه او راځو دو فعالیت ته وایو دو فعالیت ته وایي چې دا د اووم فعالیت څخه مثلا دو ته لینک ورکړه په دغه رقم څخه تاسې کولی شئ لینکونه ورکړئ او په عیني شکل څخه په دو ځای کې ټول مشخصات ورته تعیین کړئ چې سټارټ ټو سټارټ وي فینش ټو فینش وي فینش ټو سټارټ وي دو بل نه بیخي صرف نظر وکړو په دغو څلور قسمو درې قسمو لینکونه تاسې استفاده وکړئ